والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المتابعين لهم في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكرا فقط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ، خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ، ادھر والدین قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار. تیرے عاشق کو کسی کا تیرے سنگ کے در پہ مرنا. محترم ماں خبر توڑنا انتہائی معذرت کرو. خدا مشران امر دے حکم دے الامر فوق الادب. دا ادب خیال ساتل دیر ضروری دی. خدا غی نظریات کا حکم منل ضروری دی. عزت مندو سنگت کتاب پر اشتہارات کی داخکاری ادار روحانی تربیتی اجتماع. لہذا دل تک کموں گا سٹیج تو دریج کموں پر سٹیج ناستی کموں لانگ ناستی زمون کا پور درجہ برابر دا. من پور طالبانی تاللہ صلاح طالبانی تاللہ محبت وارد تاللہ مین وارد دس تیجنا او دا برد ناس دا دا لاندے کسام زیدود پارا دستے جوڑ بھی ورنہ منطور اللہ جل شان سے منطور خل عاشقات کی حساب کی. عزت مندو زمان ہمارے مشران خجانے میں خبریں ہوئے زبا حضرت الشیخ مرشد سے دامت برکاتہم العالیہ داغی و فرمان مبارک آئین مابلو و دور دو اغسطہ زمان تراوستر وارد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک تھے علماء کو روایت پیدے میں حدیث جبریل ورطوئی. فغیت جبریل امین علیہ السلام دا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اغریت پوچھنا کر دی کہ غیب تفوز دا ایمان متعلق سے یو دا اسلام متعلق سے اور یو دا احسان متعلق سے. مختصر درتاستم حضرت کو فرمائے کہ ایمان و عقائد بھی، اسلام دا شریعت احکام بھی اور احسان سے شریعت. احسان ددغی عقائد اور ددغی احکام مکملہ بغیر دلیل نہ عقائد بھی اپنی نہیں اور نہ احکام کا صحیح عمل کی نہیں. حضرت کو فرمائے دا احادیث خلون پر مدارس نہیں ملے عالم قادر طالب احادیث ہوئی روز کو زندگی کی نہیں اور مدارس میں دا عقائد میں کتابوں پڑھا ہوئی اور من دولت مرضی اور حج اور عمرے مسائل بیان نہیں. حکم سے احسان و سلوک کار پر حدیث کے وزیر نمبر گراغے لے تاغی جوٹیش میں گنگا دین خبر دیکھے بے خور دیتا. اللہ جل شانہ نے زمون کے مشائخ ہوتا اور عمر کی صحت کی برکت واچی
دای په کې با سبق را یادای تاسو سبق ویل دي په نیمګړې مراکز سمو پرې پوه دي یقینا په مدارس کې د عقاید کتابونه پڑھاویږي العقیدة الطحاویہ شرح العقائد خیالی وغیرہ او ہدایہ او قدوری دا ټول پڑھاویږي او آیا په مدارس کې د احسان او د تصوف سبق پڑھاویږي عزتمند د دې شي یقینا کمی دي او زموږ دا کافر دا کړی دي زموږ کافرین دا سلسله قائم ساتي دي حضرت کو فرمایي ما په خپل سترګو باندې خپل بابا جی صاحب رحمت الله علیه د دې والد صاحب محترم فرمایي ما دې دي هغه بدل د کتابونو په نوبت پڑھاو دي هغه په مدارس کې کاري نه هغه د مجدد استقامت رحمت الله علیه مکتوبات صرف پڑھاو کوي هغه به عوارض المعارف التصوف قیمتی کتاب دی هغه پڑھاو عزتمند د دې سړي یقینا منافع او دا د دې اجتماعات ډېر احسانمند کېدل پکار دي ډېر خوشالېدل پکار دي په دې باندې او په دې کې د حاضرین خپل سعادت ګڼل پکار دي چې موږ ته هغه کړي سبق را یادوي عزتمندو تصوف پیری مریدي داسې کاروبار نه دی ډېر ظالمان په دغه نوم باندې د ساده خلکو نه چې کوم دي مالونه او جایدادونه قبضه کړي دي سراسر د اسلام په مخالفت کې ډوبو شکل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکل مبارک خلاف عادتونه خلاف چرس او بانگ کوي ناروا کوي ټول شرمار کوي او دا پیر شعر دی او خلک ورغي او څوک د پښتو پروزي او دا ظالم ورته دا نه وایي چې زه خو دا نه وایم چې ما ته په سجده باندې کړی دا د پیر کار خدای الله تعالی ته په سجده باندې کوي الحمدلله دا الله تعالی لار کړ شکر دی دا خانقاه نه خدا سے خانقاه ده په دې کې خپل پیر سیفتا خلک سجدي کوي په دې کې خپل پیر سیفتا چې کوم دي خلک دا الله نعوذ بالله خدای مقام ورکړي بلکې دا الله تعالی د یو عاشق او دا الله تعالی د یو عارف مقام موږ کوم دي خپل مرشد ته ورکړو او موږ یې دغه لپاره وسیله ګڼو چې موږ هم الله جل شانه ته متوجه کړي او الله سره تعلق پیدا کړي الحمدلله دا داسې خانقاه ده چې په دې کې به د نورو خلکو په شان د یا رسول الله چلې نه وي الحمدلله دا صحیح دیوبندي عقیدې والا لار ده او الحمدلله دا صحیح لار ده نن ډېر خلک هغوی په بلو بلو لارو روان دي او موږ زما ده حکیم الامت مولانا اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه د کتاب نه مخکې تاسو حضرتنا د هغې خبرې واورېدې یو لوی عظیم شخصیت تصوف شهنشاه الله تعالی موږ ته نصیب کړی دی مولانا اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه نو نوم خلکو ته د هغې اخلي او کارونه عادتونه ټول بدل کوي او الحمدلله زموږ د خانقاه د دې خانقاه فریدیه لوی اثر دا دی چې په سالک کې په مرید کې انتهایي عاجزي راځي او مرید هر وخت وایي چېرې زه د ټولو خلکو نه زیات کمزوری او بېکاره یم ما درته عرض وکړو چې زه بلکل د خبرو په مور کې یم خود وي حکم وفرمایه نو ستاسو مخکې د حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه یو ملحوظ بیانون چې په اسانه باندې تاسو پوهېږئ چې تصوف څه شی دی هغې ډېر په مختصر الفاظو کې ویلي دي وویل وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس اطاعت میں سستی محسوس ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کیا جائے اور جس گناہ کا نفس تقاضا کر رہا ہو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے بس جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کے لیے پھر کسی بات کی ضرورت نہیں کیونکہ یہی بات تعلق میں اللہ پیدا کرنے والی ہے اور یہی بات اس کی حفاظت کرنے والی ہے اور یہی بات اس کو آگے بڑھانے والی ہے حضرات حکیم الامت رحمت اللہ فرمائی تصوف سے تو پیری مریدی سے تو دا پنجاب کاروبار نہ دے دا اللہ طرف دوزی اللہ تعالی پر سجدوانی پر عباسی خلق در اپن ایمان وقت و اہمیت کی تاکہ اپنی مکشی اسلامی حفاظت کرنا خرابی کی حفاظت کا اپن ایمان فکر کا خانقاہ دا درس میں داری
نو فرمایي وړه خبره ده چې د ټول تصوف ته هغه دا ده چې د الله تعالی په اطاعت او بندګي ده په هغې کې تا نه سستي کېږي نو ته به د هغه سستۍ مقابله کوې او هغه اطاعت او بندګي به د الله تعالی سر ته رسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه به سر ته رسې او کوم ګناه طرف ته ستا میدان کېږي زړه دې ورته چې کوم دین زور کوي دا قاضي مقابله د دنیا انسان دغه تصوف دی دغه پیر مریدي ده د دې نه چې حق وایي دا بیا دوکانداري ده دا بیا پیر مریدي نه ده نو عزتمندو زموږ چې څومره اکابر علما تېر شوي دي یو هم پکې داسې نه چې دا پیر بلوفا د کوم بزرګ چې اخلي هغه چې الله ته رسېدلي خدمت اخیستی دی لازما د هغه د خپل مرشد نه لازمي وکړي عزتمندو دا تصوف دا قرآن او سنت باندې عمل کوي تاسو ته یو مختصر خبره کوم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاعمال فضائل الصدقات کے شاہکار دي حضرت ډېر کتابونه لیکلي دي غالبا څلور نه زیات دي زما په دې کې په تصوف باندې درې کتابونه لیکلي دي یو یې لیکلی دی اصل خو ډېر ټول د تصوف هغه مختصر دی یو یې لیکلی دی شریعت و طریقت کا تلازم د شریعت او د طریقت یعنې د اسلام او د پیرۍ مریدۍ ټولو کې کوم دی ډېر کلک نسبت دی کلک جوړې هغه جوړې داسې ثابت کړی دی شریعت و طریقت دا لومړنی ټکي پکې شریعت دی اصل شی شریعت دی اصل شی شریعت دی چې پیر وي د هغه په فیصله کېږي د رسول الله مبارک د رسول الله مبارک په شان اخلاق کوي دا نه چې مخې د خانک په شان صفا دی او په زرګونو مریدان لري او راځي او بیعتونه دې کوي وظیفې دې اخلي دا شیطان دی کار شیطانی کو نامش ولی گر ولی کی نفس دلالت ور ولی شیطان کار وکړي او ځان ته ولی وي که داسې ولی وي نو په داسې ولی دلالت ارزادی درکو چې شریعت اصل دی طریقت دې پیرې طریقت معنی څه ده طریقت معنی الله لکه یو سړی روان دی نوخار ته ځي نو په ځای باندې چې ورته داسې راشه ته به ورته دا راشه داسې راشه هغه نوخار ته رسېږي اصل مخلوق نوخار ته رسېدونکي لاره ورته پیدا کړل غواړي چې په لاره ولاړ شي عزتمند اصل مخلوق د الله تعالی د شریعت تابعداري ده د قرآن او د سنت په احکامو باندې په امر او نهي باندې عمل دی د دې لپاره لار دا موږ خپل مرشد دی دغې ته طریقت وي او دغې ته پیري مریدي وي بیا عزتمندو د غیر صوفي او د صوفي فرق وي زه تاسو ته خپله عرض کوم انتهایي په دې تصوف په لاره کې زمان مثال داسې دی لکه ماشوم چې شپلیا ګل کې داخل کړي غریب ورته نه پوهېږي پسې چل باندې چې باندې روانول غواړي چې پسې پوه راپوه شي زه بیخي به دې خبرو نه پوهېږم خو د دې حکم دی او دا کابرو ملفوظات دي نو د تصوف سره سړي کې چې کوم دی نو الله ته رسېدل یادوي زه تاسو ته یو خبره کوم بیا خبره کوم زمونږ د مدارس کې یو کتاب پړاوېږي شرح جامع ورکوي شرح جامع د نحو کتاب دی د علماء کرامو هغه حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه ډېر لوی اولیاء الله کې تېر شوي دي هغې لیکلي دي هغې وی چې زه بیعت کوم چا نه لاسنیوه کړم نو چا ورکوي دلته یو بزرګ ولاړ شي د هغه زیارت به وکړي او بیعت به وکړي خواجه عبید الله احرار نقشبندي رحمت الله د هغه نه بیعت دی لاړل ځان ستړی کړ په سفر باندې سفر یې وکړ د هغې علاقې ته لاړو چې ویې کتل هلته کې د لږ لږ ځای نه مسافران راځي طالبان راځي صادقان راځي د هغې خدمت هغې خپل سعادت کړم د الله لپاره د الله د عشق او محبت د زده کړې دپاره دلته ما ته راځي نو خدمت به یې کوو د هغې لپاره به یو لنګر جاري کړی او هغې ته به یې روټۍ په هغې نه تیارېده اوس دې
دا سراغ دا ملا جانی سے اومی قتل دیگون باندی او دا چیو دا روٹے انتظام کی بس ذکی راغ چیو دا اللہ والا نشی کی اللہ والا نشی کی دا حضرت عبید اللہ احباب نقبندی رحمت اللہ علیہ دا خانقاہ کو دروازہ بانی اولی کل وینا مردانس کی دنیا دوست دار اغاڑو سعیدہ کی دنیا کرنی ساکی بڑا درد بیاد کو دا نیم بیتی و اسرے اولی کرا اور لڑ نکم دا دل تو خطر اتکرنے ہوتی گناہ باندی دا روچے روچے دل تسین اصل کسی سرہ کی لاتا کشی بینی سبقون ہے نواقع ناظمی جو بستے ارتلے اور یقینا مادہ تعدد بائی دوری کسی ارتلے کرا دیتا صرف تکنے قرآن سکا کی اور نور سے نہیں بہرحال صحیح تربیت کرا نمیں منو خدمت کی دار دی علاقے اور اپنی سعادتی رقبل علاقے مرشد خرچ کرے نمیں منو پر خدمت کی ساری علائی دیکھنے خدمت کو ترکل رضا رسید کی علی لارد ہو گیا سیدی خوب ہی اڑے گا خوب ہی اڑے گا خوب کی وہی قیامت را دلے اور آئے یو سڑی راگے او دی مولا عبدالرحمن جامی سے تے پر دیگاڑا کی صادر ہوا چوکڑے کی دیتا ہو تو پریزم دینا تاوان نظام دنیا کی یک پیر تاوار آنے گا پریزم دینا وہ یہ بیدہ سے رکھا گی زندہ سے رکھا گی او در درمیان کی یو صاحب یو شخصیت راگی یو دورانی چہرے والا الگ داوری نہیں گئے یہ رجی بدل اندھمان لازم مقیمی او اقامات زندگی را کرنے سے جاگا ہوا یہی اور کبھی کہ ہم والد دلت میں اپنے بدن ایک پریدا پتہ باندې سے میں اندر میں دی بچا دی وہی دا قیامت کو عورت باندې کی بندے اگر دماغ بدل لے ہوئے نو بزرگ کھلاڑو ایمان سے تکو کو خدا سوچ ایمان دے خدا پاجا اور خدا اللہ کا حدیث ہے یہ حق میران شو تخوب اتنا بیدار شو سخت نادم و ایمانا دام سکت پریدا مدرین نیو لگلان سکت نرمام مخرا کر دوڑے دے جوڑ دے سمجھو کو اولاد اللہ اور حضرت اور دے حضرت معصوم والا ماڑے لگے ساتھی کرے گا حضرت تو انتگے پیش کرے بزرگان کے انتگے پیش ہوئی الہام مطلب حصہ کرتی تھی واقعی کے انتگے نبی لکی تھی لہذا حضرت پھر دھاب ولی اللہ گنی تو اللہ گنی گنی سید عبدالرحمن بابا نبی کریم علیہ السلام بارک فرمائی کہ خدے مگرہ بے شکچی بندری خدے مگرہ بے شکچی بندری نور کل وانا سپاس کی پرس کیا اللہ کو دل چھوڑے پل پھر آخر نگنی علیم الغیب پہ نگنی ہوئی افغانستان کی ہو پھر اتان سے علیم الغیب پہ امت غیب ہو گئی یہ زنانہ مہارے ہو گیا والی تجھے بیعت کرو خواہی تک قرآن ہوتے ہو قرآن چاہیے نہیں کہنا بلچہ تبارے نیاز نہ ہوئی ويدور تأخير الدعوات وحضرت العلم المدار الجراج نطول مختصر أرسول طول المريدان تجارة وغولي دليل بكتره ودفعات وكتر يقوله اور يقول مرشد تے چغورے روڑا نتشیر جنگاری نوڑے سب خوششو مريدان اندو خوششو اذا دیر میں اصلاح تنظار دعاوتی گورد مريدان قدر اکڑے اور حضرت قدر اندی کڑے اور تشیر جی ورتے خود دی حقیق اور جو فہدینا کو آواز درکو یہ مرشد سے نیوی جو کتاب سے لگا کرو فالا حرم پکی صرف میں اعلان دینا زبان کرے تاکہ میں دیکھوں یہ اعلان دیتا نہ کہ تاکہ میں مرشد سے نور داری رسول دو خواجہ و بیدیار احراق نبی سے خیران نے زمان وسیشی معصوم وارد اگر بجاو بیجی بس معصوم وارد یقین وجہ سے ویجی بدر شمد نظر آگے ہوتے اور بہت دھیان مدار کو تعلیم کرے کام میں بتا سے دنیا کو سنٹر دے اور کاروبار سنٹر دے سودا گریدا وہ یقیناً جب تک خدمت کی گی اور جب تک مریدان تربیت کی گی نو بدلال مرین وسش اور بدروازہ بندے سے بکواس نہیں کرے تاکہ او یہ نہیں بیٹی تاجی کرے جاؤ خرم کی تاجی کرے معافی رکھے تو نہیں بیٹی پورا کر اگر کوئی نہیں دیر مستقیم کرے نور مستقیم بالکل نہ کو معاف کر دے بیا اور حضرت کو خپلو لیکل هغه لیکلي نه مردان رسل دنیا دوست دارد دیو کلوی کلو بید اللہ اخلاص دے اگر دارد برائے دوست دارد کو محبت دنیا سے شاکین ترکان دفارنا اللہ سے عاشقان دفارنا اللہ سے عاشقان خدمت دفارنا دیکھو نبان کریں گے اللہ کر دی جائے کریں
نبي تسمته نمولا جميع المسلوم جوشو دا معذرت کرتے ما في بقول تريد وحده بیا مولا جامع سے مسلم انسان اللہ جوڑ کو مولا جامع سے بڑا فرمائی ویزے بجلال ہر کال حج تا بیا ورودی مبارک کلال مدینہ منورہ تا خدا دن عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقبر مبارک دے سب سے حدیہ عقیدہ نہ تھی سب منتقی تاکہ بیان مسلم کرے درو جنتی والله فدا تنبو كني نبي سر النبي او النبي عليه السلام فقبر مبارك جد نمني لدي النبي عليه السلام خد عن محبت مجھے محبت النبي عليه السلام سر نہیں اگر سے تمہیں ختم مقام قال عبد الرحمن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اسے ولودی مبارک کلام درود السلام بنی ہوئی خبر میں درود السلام کیا ذکر میں تمہیں میرا دوسرا ويجاب شيء وادب سرود وما بعده سيدي سندي ومولاي سيدي سندي ومولاي بسفرني رمت فرماي اعتماد سردار اعتماد مرشدة تاسو تعرفكم دير أدب سرا حضور كل كلي تروانيكم كل ملك تروانيكم چه فرمائي تاسو سر فرمائي اجازت انگار شما روی در وقت مبارک میں وہ آواز آ رہی سنگت جیو فرمائی مکی اولیاء کا دا مقام خدے پاک حاصل کردی بغیر بچار سمدے اور چکر سمورنا اور بغیر بچاریف کرنا موجورنا دا مراتب نہ حاصل کی اور دنیا حقیقت میں انکار نہیں کی دا واقعات کے دا وجود کے رابطے دا پر ضرور فرق نہیں دی وی روزے مبارک میں جواب آ گئی بسفر رفتنا مبارک بسلامت ربی وباسائی بسفر دل مبارک شاہ وسفر دل مبارك شاء وسلامتيا ورثه وقفتيا وعلا وفي العالم هي سيحشو جيد سلام جابم ديدار دروزي مبارك لسكتي جابم سلام لسكتي بيا وبركات سلام بيا ونعطي جهاد بدون سفر ماي نبي الجناب والنبي الله آواز يوزر قداس وفرابي تروزي مبارك لنا رخصت أهلم أو ما أرضكم سيدي سندي ومولاي بسفرني ربنت فرماي حضور علیہ السلام روزے مبارک میں جواب داوی بسفر رفتنا مبارک باد بسلامت رمی حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی داوڑا میرا سے روٹے ٹوٹے شو فراق پغم کی کہ حضور رضا باتیں کونے پر میں تجھے آواز کرتا معلومی کی طرح اخیر دیدار دے وہی داوڑا میرا فراق پغم میں ٹوٹے ٹوٹے شو او بدلا او بروح ٹوٹی دروح کو مباران کی دا حضرت نبی اجازت مقصد اولاوا زائد زیون دفواج عبد الله اخلاق محمد بندی رحمت اللہ علیہ دا کیمیاگر نظر سے کرنے کو کمال دے دا کمالات آجا نہ نصیب کی گی بلکہ رضا رسول یولوی شیخ الحدیثی یولوی عالم کی یولوی مدرس کی اسی دا اللہ والا پلاس کی دا بیعات پلاس نہیں ورکے کرنا دا کمالات غلط ہم نصیب حاصل دا تجربہ دے عزت مندو آخر کسی دا آستا کہ حضرت طاہر سے حضرت شیخ مرشد شیخ دامت برکاتہ عالیہ سرد دی کہ جسمانی بیماری ہوتا دے رہا اور دسبر بیماری ہوتا
پدا حالات کې انسان سوی یله چې الګ تلګ دي خلک نه پروت دي چې د پکټ کې پروت دي آرام نه کوي عزتمندو دا الله جل شانه یو بے بها او بے قیمته او فرم کنه کړی دا یقینا د دې قدر وکړي یا وجاړه یا ارمان کوي او د محبت آباد خلق کو دې عبادت سره آسمان ته ډېر مبارک یې تاسو خپل مقام نه دی والی تاسو الله دې ډېر ملګری درکړی دا خبرو دیو صاحب مونږ چې ماهانا دا ختم شو نو سړک پورې پیاده جمع هو محبت دی بنی کړي کې محبت کو دې کنه محبت آباد محبت دې وکي ناغا چینچی ولا ما چینچی جوړا ویرو کې کاری سره په خپل راته او د سړک پورې پکې دی اواز یو او په خپل راته هر څو نو حضرت تشریف وروړو وی ویره راشي ولا وی قسم دې ما ته د جمعه داسې کار دې لکه تاړاو تاسو د جمعه په سر کې دې د جمعه سره وی حضرت سره یو څه ملاقاتونه وکړل دې بیانات نور دې او په دې جمعه په لاس راځي مړ دې خوشاله او په دې الفاظ راځي رکشې چلولا او دا ګیره مثال سره دې دومره ترادان کچف کړي چې دا جامه په مړي دا دې برکات شي الله جل شانه دې موږ ته دې ژوندۍ نه استفاده توفیق نصیب ګرځي عزتمندو د دې چې کوم دا شفاء القلوب کتاب دې کړی دی عظیم شان کتاب دی د دې تقریب رونمایي مجلس دې استادان نو تاسو په دې مختصر تعارف کو دا د پیران دې یو شاهکار کتاب دی یو بهترین مجموعه ده او د دې اهمیت د دې کتاب د دې باندې په علماء او عوام چې په دې باندې تقریبا 200 غټو شيوخ تقریر کړی دی چې دا ډېر صحیح کتاب دی د دې فائدہ حاصله کړي په دې کې حضرت اقدس فقيه الازهر شیخ المشایخ زموږ د ټولو مرشد او زموږ د مرشد سے مرشد حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرتبه داغي تقریر کې په دې باندې او داغي په حکم باندې حضرت شیخ دا کتاب لیکل دي سلو سوا سلويخ په صفحاتو کې نن جام شوی دی بهترین طریقې سره دویم په دې باندې تقریر دی دا ثوابه د داګه د شیخ الحبیب حضرت مولانا عبدالله جان راجوی سے داغي تقریر دی دویم تقریر کراچی عظیم شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر سے شیخ الحدیث استاد المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکاتہم ادارہ پاکستان دینی مدارس دا بورڈ اور صدر دے اگئی کہ کم خبر پر تقریض کے لکھے دا صرف اگر اس کا پیشکن جمہور واقعی اور صرف مون اپنا مولانا سلیم اللہ خان سے فرمائی بلا شبہ مؤلف دی وقار سلسلہ ہائے تصوف کے شناور عالم کا عمل صوفی صافی نے محنت شاق کا فرما کر نہایت مفید اور قیمتی تحفہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سعی جلیل و جزیل کو حسن قبول سے نوازے آمین فرمائی وی حضرت سے کمزن دیر دیار دا تصوف دا دریار دا موزن معلومی اور دیر محنتی کرے دے اور دیر زبردست خبریں پدی کتاب کے رازم اکڑی بھی انشاءاللہ پدی کتاب کے یوگ در محفوظ حدث آتے بل تقریب پدی بنی جامعہ دارالعلوم حقانیہ مولا حضرت محتمین حضرت مولانا صاحب الحق سے دعوت برکاتہ اور حضرت مولانا ڈاکٹر سعید شیراز شاہ سے دعوت برکاتہ حضرت مولانا شیخ محدث مغفور اللہ بابا جی سے حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی رضا الحق سے ثوابینی اور جنوبی افریقہ کی دارالعلوم زکریا علی بشیر و مدرسہ حضرت مولانا خواجہ حاجی حسین احمد سے زمین حضرت مفتی سے رحمۃ اللہ علیہ وسلم اور داغی جانشین حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی سے اٹک مولانا قاضی محمد ظاہر الحسینی سے رحمۃ اللہ علیہ فرزند انجمن حضرت مولانا مناظر اسلام متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کو منصر دعوت برکاتہ اور آخری تقریر پروفیسر ڈاکٹر عثمان خلیل کمزے سے دا لاہور دا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی التدا فلسفی اور دلوغ علوم استاد قابل حسیرہ انشاءاللہ دا کتاب دا ترلا سکے اور حضرت پر تعلق قائم کے انشاءاللہ دنیا دا حضرت کامیابی گا قدم نفسی کی هذا وآخر دعوانا الحمد لله